هغه بی کاسټ دی. د ایران په اسرائیلو باندې د شو حملو وروسته د نړۍ لهجه بدل شوې ده او د اسرائیل لهجه هم بدل ښکاري. که څه هم نن یو وار بیا وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ګواښ کړی دی چې بیا به هم حملې کوي او د اسرائیل پوځ وایي حملې لا روانې دي. خو د ایران د توغندیو یا میزایلو طاقت پراخوالی او د دې د لوړ ظرفیت نه وروسته دا معنا اخیستل شوې ده چې ایران کولی شي چې نه یوازې اسرائیل بلکې تر ترکیې، سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو ان تر دې چې تر چین او پاکستان پورې هم گزار وکړی شي. د سپاه یا د پاسداران انقلاب د ادارې یا سوري لاندې د ایران د میزایلو پروګرام اوس نه یوازې د ایران د ملي طاقت یو سمبل یا علامت ګڼل کیږي بلکې د واشنگټن، تل ابیب او ریاض له لوري د سیمې د ثبات لپاره اوس یو جدي خطره هم وګڼل شوه. د تازه توغندیو برید ښایي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ هر برید اوس د ټوله سیمې امنیت سره ټوله سیمه د امنیت د خطر سره مخ شوې ده او اوس جګړه یوازې ایران لخوا د لفظي ګواښونو تر حده نه ده محدود بلکې ایران چې کومه تازه حمله وکړه د دې نه دا ښکاره پیغام ورکړه چې دا در اصل د ایران او د اسرائیل ترمنځ د مرګ او ژوند مسله ده. ایران به له منځه ځي یا به اسرائیل له منځه ځي. په دې منځ کې دویمه خبره نشته دی. په دې باندې ډېر تفصیلي بحث کوم خو د دې نه مخکې تاسو ته ووایم چې ایران سره څومره توغندي یا میزایلونه دي او د دې رینج څومره دی یعنی حد یا واټن څومره دی فاصله څومره ده. په دې باندې د بی کاسټ د لیدونکو لپاره ما خصوصي ځانګړې یو نقشه تیاره کړې ده او ډېره اسانه مې تیاره کړې ده. 50 قسمه توغندي دي او یو شمېر هیوادونو پورې ګزار کولی شي. خلکو په مطبوعاتو کې به تاسو لیدلي وي چې دا ډېر اوږدې اوږدې مقالې به وي تفصیلي. زه ډېر په مختصر ټکو کې به دا تاسو ته واضح کوم چې ایران سره څومره توغندي دي، میزایلونه دي، قسمونه رقمونه کم دي او د دې واټن څومره دی او ایران دا جوړ څنګه کړل او ایران د دې نه څه ګټه اخیستی شي. په دې باندې بحث کوم لږ ساعت کې او ډېر مهم ټکي دي. که تاسو دا وګورئ نقشه نو زما یقین دی چې د ایران د اټمي طاقت طرف ته چې کوم سفر دی په دې باندې نړۍ ولې فکرمنده ده او ایران دونه ډاډه ولې و دا اندازه به درته ډېره په اسانه او په ښکاره وشي. یعنی ایران چې په 13 ساعتو کې نږدې 1.5 نه زیات توغندي ویشتي دي او د دې باوجود چې په ایران کې نږدې 1.5 هدفونه اسرائیلو په نښه کړل او د دې اټمي مرکزونه یې پکې وویشتل، د دې مهم شخصیتونه یې وویشتل، د دې کمانډران او اټمي ساینسدانان یې وویشتل. نو نړۍ وي چې ایران دړې وړې شو له منځه لاړ. خو ایران چې کوم ځواب ورکړ د اسرائیل خیال دا و یا د خلکو خیال دا و چې د اسرائیل دفاع چې دا ډېره مضبوطه ده. هغه په خپل آیرن ډوم باندې ډېر غاوره و، ډېر زیات دې حده پورې دا ویل چې ایران چې کوم میزایلونه جوړ کړي دي د هغو چې کوم سایټس دي په دې کې په ځمکه کې دننه چې کوم د میزایلونو ښارونه جوړ شوي دي که چرې اسرائیلو غواړي نو 10,000 پونډه وزني بمونه چې دي دا کله ګزار کړي په هغې باندې نو په ځمکه کې دننه 80 میټره ځمکه کې دننه د سیمټو یا د کنکریټو جوړ چې کوم ښارونه دي هغه هم تباه کولی شي او د هغې لپاره هغو پلان هم نیولی و. خو کله چې د واده صادق دریم په نوم باندې ایران انتقام اخیستل شروع کړل، غچ اخیستل شروع کړل، نو نږدې 100 بلسټک میزایلونه په اسرائیل باندې ورغورځېدل او دغه ځای کې چې کوم زه د آیرن ډوم خبره کوم د هغو حفاظتي حصار دی هغه کامیاب نه شي چې د بلسټک میزایل مخه ونیسي. په دې کې کروز میزایل لا نه دي هغو ورغورځولي، په دې کې نور راکټ هغو لا نه دي ورغورځولي. سوپر سونیک سپیډ سره تلونکي میزایلونه چې دي هغه لا نه دي ورغورځولي، یوازې بلسټک میزایلونه دي او په دې کې په تل ابیب کې دننه په آبادیو باندې د هغو په پوځي اډه باندې او د هغو په پوځي مرکز باندې دا میزایلونه چې دي
وروشغول شو خلک حیرانه وو چې د اسرائیل دفاع نظام ډېر مضبوط و دا باید نیولی و مخکې زما دا خیال و چې کله په اسرائیل کې پاتې شوی یم خو هغه وخت د حماس لخوا چې کوم توغندي راتلل راکټ راتلې هغه ډېرې وړې وې یا سپیډ یې کم و یا رفتار یې کم و خو د اسرائیل سره چې کوم کار وشو پرون په تل ابیب کې او ایران وکړ نو هغه دا و چې دغه میزایل یا توغندي هغو نه و کارولي اوس په دې کې ایرانی پاسداران انقلاب جرنیلان ساینسپوهان او تکنیکی مشران چې ووژل شو ایران واقعي غصه و او د دې غصې اظهار هغو پرون وکړ دا میزایلي پروګرام چې دی په 1980 کې د شروع کړی و د انتهایی مشکلاتو چیلنجونو او تکلیفونو سره مخ و په خاصه توګه د امریکې په دې منځ کې اوس نړیوال چې نن ما سهار د پینټاګان د چارو کارپوهانو ته غوږ نیوه یا مې د ځینې ملګرو سره رابطې وکړې نو هغه چې موږ لږ حیرانه یو چې ایران چې کوم پروګرام د لیبیا شمالي کوریا او چین په مرسته شروع کړی و په 1980 کې هغه د دومره پابندیو باوجود هم 50 رقمه یا ډولونه راکټونه میزایلونه او بې پایلټ الوتکې یا کوم ته چې ډرون ویل کېږي دا تولید کړل یا جوړ کړل د دې پروګرام مشري د سپاه پاسداران مشرانو کوله یا دا سپاه پاسداران چې دي دا یو داسې اداره ده چې دا ټول پروګرام د هغې د سار لاندې روان و جوړېده او په دې کې د مایا سونیک یا سوپر سونیک میزایلونه چې 2000 کیلومتره واټنه پورې رینج ته ځان رسولی شي او 1500 کیلوګرامه بارود ځان سره وړی شي دا حیرانونکی و دا کشف چې دا نقشه درته ښیم اوس کېږي څه د نقشې د ښودو نه مخکې زه تاسو ته وښیم چې ایران حد څه دی د دې میزایلونو او کوم میزایلونه دي او د هغې حد څه دی او ایران څه کولی شي دا درته ښیم خو دې نه مخکې یو خبره مختصر درته وکړم چې اوس جګړه ختمه نه ده دواړو طرفونو ته د مرګ او ژوند خبره ګڼل کېږي امریکا په ظاهره ایران ته وارننګ یا خبرداری ورکوي چې قلار شه معاهده وکړه په اټمي معاهده باندې لاسلیک وکړه که نه قلارېږي نو بیا د خطر سره مخ کېدی شي هم دغه شان ګواښ ایران کړی دی امریکې ته هم کړی دی برطانیې ته هم کړی دی او برطانیې ویلي هم دي ما کې سره یې غږ کړی چې په دې جګړه کې هغه نه دي شامل دا ډېره سهار ما ډېر وخندل دې خبرې ته چې څنګه د ایران لخوا دا ګواښ یا راغی اخطار راغی چې که چېرې په دې جګړه کې برطانیې د اسرائیل ملګرتیا وکړه نو خیر یې نشته دی او سم د ټکه د برطانیې لخوا وضاحت راغی چې وروره صاحبه مهرباني موږ په دې جګړه کې نه یو شامل امریکې البته په دې جګړه کې د شمولیت پوخ یقین دی ما 4 ورځې نه زه دا پروګرام کوم یو ټکی بیا وایم تاسو به پرون اورېدلی وي په CNN به مو اورېدلی وي پرون یا به مو په الجزیره اورېدلی وي یا به مو په بل یو ادارې اورېدلی وي پرون به مو اورېدلی وي خو زه 4 ورځې نه کوم هغه دا دی چې زه ډېر کره معلومات لرم چې دا جګړه یوازې د پوځي مشرانو د ویشتو پورې محدود نه ده دا جګړه یوازې د اټمي ودانیو یا بټیو د یورینیم د شاربلو کارخانې یا د غني کولو کارخانې چې دي د هغې پورې محدود نه ده دا جګړه کې در اصل اوسنی رژیم چې دی د مولیانو حکومت چې دی د آیت الله خمیني صاحب پلویان چې دا د منځه وړل دي دا هدف دی او دا زه د تېرو 4 ورځو نه کوم او که تاسو په تېرو پروګرامونو کې کله هم غوږ ماته نیولی نو ما به د بنیامین نتنیاهو د پروجیکټ چې دی دا منصوبه چې دی دا په دې بسسره شکل کې باس کړي او دا خبره ما په هوا کې نه کوله دا خبره فرضي سوچ یا افسانه نه وه په ایران په اسرائیلو کې د 2-3 ځله سفر نه وروستو د هغه ځای د مشرانو نه چې ما څه اورېدل او زه پرې غوږ مې نه و هغه حیرانونکي و ځکه ما ډېر په یقین سره کول او تاسو به اوس پرون اورېدلي وي چې CNN دی که سکای نیوز دی که فاکس نیوز دی که الجزیره ده که نورې نړیوالې رسنۍ دي هغه پرون په دې باندې تبصرې کولې چې وټ از د اکچوال ټارګېټ او بیا څېړونکي ویل چې د اکچوال ټارګېټ از د ملاز رژیم اصلي هدف څه دی اصلي هدف د مولیانو واکمني ختمول دي او پرون به تاسو اورېدلي وي څنګه ختمول دي اوس په ایران کې څنګه چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ایرانیانو ته ویلي چې راپاسئ د مولیانو خلاف د بغاوت لپاره یوه لاره ده دا بغاوت دغه شي ته غوږ کېده وی څنګه کله چې په عراق کې دا کار وشو حملې روانې وي ولس ته بغاوت وویل شو ولس بغاوت ته آماده شه راپاڅېده د صدام حسین خلاف عراقیان باید د ناټو خلاف وای داسې نه وه دا خبره اشاره ده تاسو به ځان پوه کړئ زه تفصیل ته نشم تللی ډېره خطرناکه خبر ده که تفصیل ته ځم
په عراق کې ولس د خپل صدر خلاف راپاڅېد، لیبیا کې یعنی د معمر قذافي سره خلکو ډېره مینه لرله او په هغه باندې حمله شوې وه. باید لیبیان چې دی هغه د خپل مشر سره ولاړ وی، لیوني شو راپاڅېدل د خپل مشر خلاف. هم دغه شان چاره په شام کې وشوه صدر بشار الاسد خلاف. نو اوس دې ځای کې د اسرائیل هدف ښکاره شه، هغه د حکومت له منځه وړل غواړي. څنګه به یې له منځه وړي؟ یو طرف ته حملې کوي، پوځي مشران، استخباراتي مشران، ساینسدانان ورته وجدي، اټمي بټۍ چې په اتنز کې وه په هغې نه اوس ته تابکارۍ لوګي خېږي او دا ډېر خطرناک عمل دی او نړیوالو په ډېر د فکرمند اظهار کړی دی. د انټرنیشنل اټامک انرژي پروګرام مشرانو ویلي چې دې نه قلاریدل پکار دی. دا ډېر غټ خطر دی، نه یوازې ایران ته، اسرائیلو ته، بلکې ټول ریجن ته او نړۍ ته. بیا هغه ویلي ټکې. نو په ایران کې اوس داسې دا چې دا دغه هدف دی او آیت الله خمیني صاحب یا خامنه‌ای صاحب د دې نه خبر دی، اوسنۍ واکمنان د دې نه خبر دي، لهذا د مرګ او ژوند مسله ده، هغه په قلاره نه کینی. د هغو لپاره اسرائیل باندې ګزار کول، حیفا غونډۍ یا تل ابیب ویشتل چې د خراسان او خوست تر بیت المقدس پورې د فضي اډو پورې یا دغه په هرمز تنګي کې یا په ګلف پرشن سمندرګي کې د اسرائیلو یا دغه د همدردانو یا د انډیوالانو امریکا هدف کولم ګران نه دي او دا به کوي. دا جګړه اوس د مرګ او ژوند جګړه ده. یو کار ممکنه توګه باندې وشي دا جګړه سقوط رپي، خو د اسرائیل لخوا د دې جګړې د ودرېدو اراده نه ښکاري. د بنیامین نتنیاهو تندی چې دی ډېر تریو دی، سترګې ډېرې سرې دي. نو که دې جګړه کوي، مخکې خو دا تمه کېده چې اسرائیل خپله دفاع کولی شي د آیرن ډوم د لارې، خو د اسرائیلو خلاف چې کوم توغندي هغه وکارول. اوس زه تاسو ته دا نقشه ښیم، معمولي نقشه درته ښیم، یعنې په دې باندې به راغونډ کړو چې څه کېدی شي د اسرائیل سره. د دې دغه چې کوم دی رینج څنګه تاسو ته ما ویلي وو، یعنې تاسو دا تصویر دا وخت وینئ په خپل سکرین باندې، په کوم کې چې دا د بي کاس خپله نقشه ده موږ جوړه کړې ده ځانګړې توګه په دې خاطر چې د بي کاس لیدونکي چې دي هغو ته زه دا منظره وښیم. دا ډېره ما چې سهار ولي د دنیا مطبوعاتو جوړه کړې وه، ډېره ګرانه وه، ما ډېره مختصر کړه ستاسو لپاره. یعنې یو خواته ترکیه او بلې خواته هند او چین، په دې منځ کې دا ډېره غټه فاصله ده د ترکیه او چین په منځ کې او ایران په منځ کې تاسو ته ښکاري. یعنې اسرائیل خو ورته دا د بیخي سره پټه چې ده، دا سره لیکه چې ده په دې باندې پروت دی، د خط یعنې د غوږ لاندې پروت دی، خو تر ترکیه پورې او تر هند او چین پورې په دې نقشه کې تاسو ویلی چې د ایران چې کوم میزایل دي، مختلف میزایل دي، او زه هغې ته اوس راځم، هغه میزایل یې درته ښیم، د هغې واټن درته ښیم یا فاصله درته ښیم. نقشه مې د هغې لپاره هم جوړه کړې ده او په دې نقشه کې ما د آیت الله خمیني صاحب تصویر په شعوري توګه ورکړی. ممکنه توګه خلک به وایي چې دا خو د ایران تصویر ورکول پکارو یا د ساینسدانانو تصویر ورکول پکارو، خو ایران خمیني دی او خمیني ایران دی. ایران نقشه دومره څوک نه پېژني څومره چې خمیني پېژني. نو ما په شعوري توګه علامت په توګه د خمیني تصویر دلته ورکړه. دا ایراني میزایلونه او حد تاسو ولیده. اوس درته بله نقشه کې ښایم د ایران مهم میزایلونه، یعنې 4 قسمه درته ښایم. په دې کې کروز دی، راکټ دی، سپرسونک دی او بلسټک دی. 4 او په دې 4 رقمه کې بیا ځل قسمونه دي. نو دا نږدې 50 درجې لري، 50 درجې لري 4 قسمونو کې په کروز، بلسټک، راکټ او سپرسونک کې. دا ځل قسمونه دي یا رقمه دي او په دې کې بیا لاندې درجې دي. درجې معنی وزن، فاصله، سپیډ یعنی رفتار. دا په دې باندې حسابې کې ډېر زیات په دې باسو کومنو لیدونکي به ګنګس شي د هغې نه اوړمه. او د ایران مهم میزایلونه چې دي په دې کې 4 ته ما راغونډ کړل، یعنې د ورکوټي نه ونیسه تر د فاصلې په حساب سره، د وزن په حساب سره، د رفتار په حساب سره او تر اوږدې فاصلې پورې. نو فتح یا فاتح چې دی 110 کیلومتره پورې دی تللی شي. ورکوټې میزایل او چټک میزایل او د هغه میزایلونه دي کوم چې حماس، حزب الله هم کارول او آیرن ډوم د اسرائیل مخه نیوله دی. دویم چې دی هویزه دی، 1400 کیلومتره پورې تللی شي. پاوا 1400 کیلومتره پورې تللی شي. شهاب 1400 کیلومتره نه ونیسه. د دې شهاب دریم رقم درته ښیم، دا دریم رقم چې دی لومبی، دویم، دریم. نو دا تر 2000 کیلومتره پورې فاصله کولی شي. او بل چې کوم میزایل دی ځینې مطبوعاتو خو ډېر اوږد فاصله ورکړې ده، خو ما چې کله د ایران د پوځي
چارو باندې نظر لرونکو سره کنفرم کړه او د اسرائیلونو دا 1500 وبخئ 2.5 زره کیلومتره پورې فاصلې پورې تللی شي. دا سومار نومې میزایل دی. په دې کې کروز هم دي، په دې کې بلسټک هم دي، په دې کې سوپرسونیک هم دي او په دې کې وړې راکټې هم دي. بلسټک میزایل به درته یوازې ووایم چې هغه څه شي د څه کولی شي. هغه په خپل سر باندې یا په خپله ملا باندې یا په خپله خېټه باندې بار وړی شي. د څه شي بار؟ د اټم بم یا د اټمي وسلې یا د اټمي بارودو. په خپله خېټه په ملا یا سر پورې چې دا بار دی وړي، دا به ډېره تباهي کوي. خو تر اوسه پورې هغه 80% یا سلنه غلی شوی دی کم چې اسرائیل فکرمنده کړی دی. نو که چرې داسې بلسټک میزایل دی لري خو دې په سر باندې که دا غني شوی یا شاربل شوی یورینیم دی د اټم په شکل کې یا د بم په شکل کې کینی، نو اسرائیل 240 کیلومتره ډېر ورکوټې غوندې ځای دی، هغه کې یو 3 توغندي ورویشتل. نو څنګه چې ایران دا ولري او څنګه چې اسرائیل فکرمند دی د صفای هستي ورته دی وایي په ایرانۍ ژبه کې، یا د دې کره ارض یا د دې ځمکې په سر به دا نقشه ختمه شي او دا خطرناک کار دی. نو اسرائیل ځکه فکرمند دی چې د هغو سره بلسټک شته، یورینیم غني کوي او که دی ورته په سر کېښودل نو د اسرائیل خیر نشته. ځکه هغه اوس غواړي چې د اوسني اخوندانو رژیم ختم شي او د استخباراتو وختي ته په اشاره کې ما خبره وکړه دومره زیات کار کړی دی چې په دې جګړه کې ممکنه توګه باندې دا یاد ساتئ دا پروګرام 2 یا 3 ورځو کې یا په یو اونۍ کې یا لږ زیاته موده کې به د ایران ولس بغاوت ته آماده کوي. تاسو به وینئ چې پرون واړه عربي چینلې چې کم دي، کم چې د ایران همدردي چینلې دي یا د مسلمانو همدردانې چینلې ګڼل کېږي، هغه ښودل چې ګوټ په ګوټ کې ځای په ځای تصویرونه لګول شوي او خلک چې وژل شوی دی د شهیدانو په توګه باندې سلیبریټ کېدل. نو په بله نړۍ کې دا به نه کېدی چې په دې باندې قام سوال کولی، پوښتنې کولې چې وروره تا خو خپله دفاع ونه کړه، ته د څه هیرو یې، ته خو د شپې په خپل کټ کې یا په بیټک کې یا په بیډروم کې وده وي چې مړې کړې. نو هیرو خو هغه وخت یا تل هغه وخت ورته ویل کېږي چې په مورچه کې مړ شي، ته خو په مورچه کې نه وې. یعنې د ایران په استخباراتو باندې د ایران په دفاع باندې دا ډېر غټ مهم سوال دی. نو اوس لږ ایرانۍ میډیا لګیا د هغه تصویرونه خلکو ته د هیرو په توګه ښیي او ځینې واړه واړه ټولګي راغونډ شوي دي چې هغه نارې وهي سلیبریشن کوي. هغه نارې تاسو دا وخت نه وینئ، هغه بغاوتي تصورات نه وینئ کوم چې د اخوندانو د رژیم خلاف موجود وو د تیرو د محسا امیني په وخت کې شروع شوی وو او اوس په نړۍ کې او په ایران کې او په نورو ځایونو کې په هغې باندې ډېر کار روان دی او ډېر قوي یقین لري بنیامین نتنیاهو چې دا بغاوت به کېږي. زه نه پوهېږم چې دا به دې څنګه تیاري نیولې وي، خو خطر موجود دی. او ما څنګه مثال درکړه عراق، لیبیا او شام او داسې نور مثالونه موجود دي چې په کور دننه ولس د خپل سړي خلاف بغاوت کړی دی او د نړیوالو استخباراتو دا خلک دې ته راپارولي او ډېر کار یې ورته کړی و. دې جګړې انجام څه کېدی شي؟ ډېره خطرناک انجام یې کېدی شي. دواړو هېوادونو ته د مرګ او ژوند خبره ده. نړۍ دا په منځ کې منځګړیتوب کولی شي، دا ودرولی شي، ممکنه توګه کامیاب شي. خو چې څنګه ما وویل د بنیامین سترګو او تندي رویې ته چې وکتل شي هغه ډېره خطرناکه ده. نو یو لوبه به وي خامخا او دغه لوبه که چېرې په ایران کې ولسي بغاوت راپورته شو نو د ایران اخوندان به دې ته مجبوروي چې هغه د واک نه په سر شي. ممکنه توګه دا ډېر وخت واخلي، دومره وخت واخلي څومره وخت چې بشار الاسد په کوزولو کې واغستل شوی و. هغه ډېر وخت ریزسټنس کړی و، ډېر وخته پورې، خو د هغه په شا باندې روس و. دلته به روس ودرېږي که نه یم خبر. هم داود نوزي بیکاس رحمان بنو.